کتونکو د پېښور شوبه بازار سنټر جیل سره خوا کې یو قبر دریافت شوی دی. د دغه قبر هسټري څه ده، مرحوم د کوم ځای دی، دغه خبر رښتیا دی یا دروغ دی، نو ټول معلومات تاسو په دې ویډیو کې کتلی شئ. کتونکو په دغه قبر دریافت کېدو باندې ډېرې ویډیوګانې جوړې شوي دي. چا ویلي دي 200 کاله مخکینی دی، چا څه ویلي چا څه ویلي، خو هسټري م راټوله کړې ده. په دې ویډیو کې به در سره شریکوو. کتونکو دغه قبر ته چې د ډېر لرې ځایونو نه خلک را روان شوي دي د سیل دپاره، او دغلته راځي چې دغه قبر رښتینی راوتی یا چا پراپیګنډه جوړه کړې. نو ملګرو دا حقیقت دی، دا چې د پېښور شوبه بازار سنټر جیل سره خوا کې دغه قبر دریافت شوی دی او راوتی دی. دغه قبر کې چې مرحوم سید ګلریز جان پروت دی، والد محترم نوم یې سید جمال افغانستاني دی، او د دغه قبر 15 کاله کېږي چې په دغه ځای کې پروت دی. دا چې اوس راوتی دی د روژې نه څو ورځې وړاندې دغه ځای کې کودایي شوې ده او دا قبر پکې راوتی دی. د دغه ځای کوم ټیکهدار دی د هغه وینا ده چې خوا کې کوم سایکل ساز دی هغه ماته وویل چې دلته مقبره ده، او دغه سایکل ساز وایي چې د دې وخت کېږي چې دا 73 خبره ده چې دلته مقبره مخکې وه، او دغه سید قوم والا چې نوم یې ګلریز جان دی، والد نوم یې سید جمال افغانستاني دی، چې دغه قبر 15 کاله پوشه کېږي. نو دغه قبر چې راوتی دی خلک ورته د ډېر لرې نه راځي د سیل دپاره. د دغه ځای د ټیکهدار دا وینا ده چې د حکومت نه دغه غوښتنه کوو چې دلته یو وړوکی مزار جوړ شي د تاریخ په طور. سید قوم یو بختور قوم دی او د یو تاریخ دلته ولګي. نو کتونکو ډیرو خلکو په دغه ویډیوګانې جوړې کړې دي چې دا 200 کاله 300 کاله، نو دغه کې هیڅ حقیقت نشته دی. حقیقت دا دی چې دا د 15 کلن قبر دی او دغلته اوس دریافت شوی راوتی دی. یو سید قوم دی او ټیکهدار وینا ده چې دلته د حکومت د سایډه یو وړوکی مزار جوړ شي د تاریخ په طور. نو کتونکو دا یو ټول معلومات چې سره شریک دلته د حکومت د سایډه یو وړوکی مزار جوړ شي د تاریخ په طور. نو کتونکو دا یو ټول معلومات چې سره شریک